عربو کې یو شاعر تیر شوی د شاعر ابو نواس دوم گناهونه کول او به بیمار شو رونه یا چې سړی سپینګیری شي او یا چې سړی جوخ بیمار شي نو خدای پاک جل شانه ته به رجوع کوي بیا وایي چې بس بله لار مې نشته نو کله چې سړی بیمار شي جوخ ته کنه بیا ځان سره کټ کې پروت وي وجاړي او خدای پاک جل شانه نه علاوه بل څه بیا بیا چاره بله نه وي چې خدای پاک ستا راوستې بیماري ده او ته بې زمانه لرې کوي او خدای پاک کو دې کې مړ شومه نو ګوره توبه درته وباسم همداسې طریقې وي وروڼو نو یو شاعر هغه به مخکې به ګناهونه کول ګناهونه او بیا بیمار شو چې بیمار شو نو بیا ځان سره یو څو شعرونه ولیکل او په شعرونو کې الله پاک جل جلاله ته رجوع بیان کړی ده او سیوی یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا یا رب العالمین جل شانه کو زما گناهونه هر څومره ډیر دي هر څومره لوی دي فلقد علمت بان عفوك اعظم خو یا رب العالمین جل شانه ما ته دا پته ده چې ستا معافي کول زما د ګناهونو نه ډېر ده ستا معافي کول دا زما د ګناهونو نه لوی دي ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذي يرجو لمسيء المجرم ادعوك ربي كما امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم یا رب العالمین جل شانه زه خو تا ته د خپل لاسونه دا درته اوچت کړی مې دي او خدای پاک ستا نه توبه تا نه معافي غواړم تا ته رجوع کوم او خدای پاکه که ته زما لاسونه واپس کړې نو بیا بل څوک ته د تا نه غیر چې په ما باندې رحم وکړي د ستا نه غیر بل څوک د رحم والا شته یا رب العالمین جل شانه ارحم الراحمین ذات خودی خدای پاک کو تما واپس کی زما توبه ته قبول نه کی خدای پاک تما معاف نه کی بل څوک د چې به ما معاف کوي مالی الیک وسیله الا الرجاء وجمیل عفوک ثم انی مسلم او بل خدای چې یا رب العالمین جل شانه ز مسلمان یم ګوره گناهگار یم خو مسلمان یم خدای پاک ستانه معافي غواړم علماء کرام فرمایي کله چې دغه مسلمان دغه شاعر ابو نواس وفات شو چا خوب کې ولیدو وې څه معامله وشوه هغه ورته وی لاړ شئ زما د کټ سر ته ما یو څو اشعار لیکلی دي د الله پاک جل جلاله نه مې معافي غوښتې ده هغه اشعارو په وجه باندې الله پاک جل جلاله زما اپ کړی یم او زما د مغفرت فیصله فرمایلی ده رونه توبه بهترین شی ده توبه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه وستون کې د ګناه نه داسې ده بیخي ګناه کړی نه ده او حقیقی معنوں کی حقیقی معنوں کی چوبہ سے توبہ خدای پاک جل شانہ اسمانونو کې پرشتو باندې فخر کوي چې زما بنده ما ته رجوع کړ ورنو کومه ته حقیقی معنوں کې توبه وسته کنه دا کشایش رنه ختميږي دا عذابونه رنه لری کیږي دا تکالیف ختمیږي خو په دې شرط سره کومه ته توبه وباسو ګوره ما ته او قسم دا کو توبه نو باسو دا الله پاک جل جلاله دم لوی خدای دا حدیث پاک کې ردی حدیث قدسی دا چې الله پاک جل جلاله دمر لوی رب دا
دومره لویه خدایي ده کو دا تمام انسانان د یو کافر مثال شي د الله پاک جل جلاله نافرمانه شي الله پاک جل جلاله دومره لوی ذات ته چې د هغه په خدایۍ کې ګوره بیا هم کمی نه راځي خو دا ما تا ته چې وایي تابعداري مې کوه دا ګوره ما تا باندې امتحان کوي جنت له مو غواړي جنت له مو غواړي جنت یې راله جوړ کړی ده ولې قسم ده زما او ستا په مونځ څه کوي څه زیاتې خو پکې نه راځي که نه په خدایۍ کې د الله پاک جل جلاله زما او ستا د عمل د وجې نه زیاتې نه راځي که ما ورته مونځ وکړم هماغه خدای پاک ته که ما ورته نافرمانه شو خدای نخواسته هماغه الله جل شانه ده خو لیکن ما ورته ته وایي بنده جنت مې دله تیار کړی ده اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې الله پاک جل جلاله فرمائی ما د خپلو نیکانو بندگانو دپاره داسې شیان تیار کړي دي داسې نعمتونه مې تیار کړي دي ما لا عین رأت هغه سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت نه غوږونه اورېدلي دي ولا خطر علی قلب بشر او نه د انسان په زړه کې دا تصور راغلی ده چې هغه د جنت نعمتونه به څه شی وي دا د ما او ستا دپاره تیار دي دا د توبه ویستونکي دپاره تیار دي او که توبه مو ویسته نو جنت هم راکوي دنیا کې هم د عذاب نه خلاصوي الله پاک جل جلاله دی مونږ ټول صحیح معنو کې تائبین وګرځوي او الله پاک جل جلاله دی زمونږ ټولو نیکو اعمالو ته مخه کی او د بدو اعمالو نه او د شرمندګو نه او د جګړو نه او د نارواو نه او د هر هغه عمل نه چې الله پاک جل جلاله پې خفه کیږي او د هغې مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک پې خفه کیږي الله پاک جل جلاله دې موږ ټول د هغې نه وساتي واقول قولی هذا